څنګه ته ښه تکړه ښه چاري بیچاره. نو ټاپک شروع کوو نن زمونږ موضوع د پښتنواله او زموږ تاریخي هیره یا هیستوریکل امنیزیا چې ورته وایي څنګه د قومونو د ولسونو د سیمې د خلکو تاریخي کلچر د دوی تاریخي یادې د دوی که پخوا چې دوی تهذیب درلودو سیویلایزیشن دا څنګه د دوی د ذهنونو نه د دوی د اجتماعي ذهن نه د دوی د فولکلور نه د دوی د هر څه نه د دوی د کتابونو نه د دوی د کاڼو نه د دوی د غرونو نه دا څنګه چې ورنه هیر کړل شي او بیا دوی ته دا احساس ورکول کیږي چې تاسو پخوا ګوا په هیڅ هم نه پوهېدلاست تاسو واشیان واست تاسو جاهلان واست تاسو د سیویلایزیشن لري خلک وي په دې باندې خبرې کوو نو مخکې ځو سمه زر کاله ستم یعنی تاریخ ته په یاد ساته زر کاله ستم معنا دا ده چې په پښتنو باندې تقریبا زر کاله د ظلم د پردیو حکومتونو د لشکرو د تړاکونو تیر شول نو زر کال وروسته دوی دوباره قومي تحریکونه یا ملي تحریکونه غورځنګونه د خپلواکۍ دا دوی را پیل کړل دا تاریخ صرف د حواله د بیا وروسته په دې باندې خبرې کوو او دا پښپاړسمه پیړۍ کې پښپاړسمه پیړۍ کې غورځنګونه دوباره را شروع شو او د خپلواکۍ غورځنګونه پیل شول پښپاړسمه پیړۍ کې خو تر هغه مخه دا بحث نن په نن موضوع کې مهمه خبره دا ده چې پښتنو څنګه خپلواکي وبایلله یعنی تر دغه 1500 کال مخکې خو دوی آزاد خپلواک خلک ول نو په دې باندې بحث کوو چې دا دوی څنګه وبایلله څوک راغلل دلته زلزله وشوله دلته سیلابونه راغلل دلته د اسمان کوم ټکر اولویدله یا دلته تسونامي راغله څه وشول نو په دې باندې بحث کوو مینه پښتنه د دې موضوع نن پښتنه ده د دې جواب دوه درې برخې لري د دې پښتنې نو اوله برخه دا چې 1500 کال پخوا پر دې خاور باندې پر دې ولس باندې دلته چې کوم سیویلایزیشن نو دلته عربي يرغل وشو د عربو د صحرا څخه خلک راغلل هغوی په یو بهانه یا په بل بهانه باندې دلته زموږ پر خاور باندې زموږ پر شارونو پر کلچر او پر سیویلایزیشن باندې يرغل وکړو بیا له دوی سره دا یوازې د عربو يرغل نه وو عربو بیا له ځان سره د منځنۍ اسیا یا د سایبیریا یا د منګولیا دا سیمې چې دي دلته ولسونه وو دی ولسونو ته مغول ویل هغه وخت کې دا مغول چې دي مغول هم بیا په ډیرو برخو کې په ډیرو ولسونو کې ویشل شوي دي دوی کې ترک هم شته په دوی کې تاتار هم شته په دوی کې سلجوق هم شته په دوی کې بلا قومونه دي منګول دي نو بیا دا عربي يرغل سره مغولي يرغل هم یو ځای شو نو دوه يرغلونه شول نو دا چې دواړه سره یو شول ملګري شول نو زموږ په خاور باندې دا زرکلن ستم یا 1500 کلن ستم چې دی دا پایل شو چې ترنه پوری دا په یو شکل کې جاری دی روان دی دا مغول چې کوم دینو دا بیا د عربو یو قسمه ریکروټ کړل خپل پوجینه ته جوړ کړل لا هو دا غي تسلسل دی بیا او عرب په خپل سر باندې یوازې جوګه نه ود دي چې د پښتنو سره مقابله وکوي دوی تقریبا 2.5 پیړۍ په دې وتلې خو دوی په دې کامیاب نشول چې د پښتنو د خاور ونی سي دلته نو موږ دا ویل شو چې دا کار بیا د کرای خلکو تاواله کوم چې دوی سپایان شو دا بلکې دوی عربو په شمال کې خلک غلام اولی مغول غلامان کړل دې ته سلیو آرمیز به ویل د غلامانو فوجونه لشکري کړی او نو دا وینه دا دریم نمبر باندې چې هغه د
اوس دا مهمه ده چې د عربو د يرغل او د مغولو يرغل وروسته دلته باقاعده زموږ په کلچر کې یو ټرمینالوجي منځته راغله د ریزिस्टنس ټرمینالوجي موږ ورته ویلی شو د مقاومت مقابله د سیالي د خپل خاورې د ساتلو نو پښتنو خپل انډیجنس بغاوت ورته وایي ریزिस्टنس ورته وایي د خاورې دفاع او ساتنه ورته وایي د خپل سیویلایزیشن ژغورنه د دې لپاره دوی خپل ریزिस्टنس ته نوم ورکو پښتنواله او يرغلګر چې وو هغه ته دوی مغول یا مغولواله ویل یعنی چې چا پر دوی باندې يرغلونه کول دلته یو کنفیوژن په تاریخي توګه راځي ځکه چې خلک د مغولو له د اخري کورنۍ سره د بابر کورنۍ چې ده خلک لدی سره بلد دي در دې لمخه چې کوم مغول تیر چې دي د تیمورلنګ اولادونه د تیموریان یا چنګیزیان یا غزنویان یا نور هغه خلک هغه ته د مغول په نامه نه ګوري ځکه دا هم د پښتنو هغه هیره د هیستوریکل امنیزیا چې ورته وایي نو دوی ډېر کم په وړو کې تعریف باندې دغه مغول داسې ډیفاین کوي چې دغه مغول د هندستان اخري کورنۍ دا دغه اخري کړی و نو ځکه ما چې دا مغلوال مطلب دی کالونایزر که هغه هر شکل کې دی هغه دا زمون کیټګری ده دا د یو خاص طبقه نوم نه دی د یو خاص قوم نوم نه دی دا یو کیټګری ده چې د کالونایزر د لپاره یوز شوی دا چې کم کالونایزر دی د بهر نه خپل سیستم راوړي هغه په ما باندې امپوز کوي او دا هغه په مقابله کې چې کم انډیجنس سیستم دی هغه پښتونواله ده او دا څه ده بالکل دا څه ده یعنی دا موږ آینده کتابونه لیکو یا د خپل کلچر یا د خپل تاریخ یاد کوو نو هم دغه ټرمینالوجي زموږ لپاره ډیره مهمه ده اوس زو مخکې دا خو موږ وویل چې اول عرب راغلل بیا ورسره سلیب آرمیز د مغولو او د دې نه پښتونواله او مغولواله جوړه سوله اوس تر دې لمخه د عربو تر يرغل آگاهو یا وروسته چې مغول ورسره ملګري شول تر دې لمخه افغانستان یا د پښتنو د خاوره لا مو تر اباسینه په دې منځ کې چې پښتانه پراته ول دلته چی شی وو موږ ته خدا سي دوی یو انزور راکوي چې دا دشتې وي او غرونه دي ځنګل دي او دلته څه کوچان موچان د تعذيب نه لري واشي پښتانه په دې کې وسیدل د بهر نه خلک راغلل دای په دین هم پوکړل په مذهب باندې هم خبر کړل او د دنیا په دود او کلچر باندې هم بلد کړل لکه څنګه چې په خلکو کې مشهور پښتانه وایي چې وی پښتو نیم کوپر دی او نیم جهالت دی نه دا د هغه د دې نه دا خبره راوځي او دا سټیریوټایپ خبرې دي سټیریوټایپ دي او موږ چې کله اوس د ساينس پر بنسټ باندې د ارکیالوجي پر بنسټ باندې د تاریخ پر بنسټ باندې د ژبپوهنې پر بنسټ باندې د دینونو د دین پیژندنې پر بنسټ باندې د اټیمالوجي پر بنسټ باندې یا دلته چې کوم په کانو کرشو باندې لیکل شوی دی یا آرټ دلته پاتې دی دا ټول موږ ته دارا شوی چې پر دې خاوره کې چې کوم ولس وسیدو پښتانه دا د هغه زمانه ډیر سیویلایزډ خلک ول دلته دوی شعارونه لرل د پوهې مرکزونه لرل دوی په دین کې په فلسفه کې په ریاضي کې په ساينس کې په ستور پیژندنه کې په ډیرو شیانو کې په کرنه کې دوی ډیر مخکې تللی ول او دغه يرغلونو د 1500 کالو يرغلونو د دوی وطن داسې برباد داسې کو چې نن خلک هیستوریکل امنیزیا یا له تاریخي هیر سره مخامخ دي دوی په دې خاوره کې داسې نشانه نه ویني چې دلته چی شای وو نو موږ مخکې زو په دې باندې بحث کوو صحیح د دې لپاره اول موږ خپل جغرافیا ګورو دا د پښتنو نقشه ده چې یو طرفي آمو سیند بل څنډه دلته د اباسین یا د مارګلي دا دوه لوی سیندونه د اوبو د لوی رودونه یا سیندونه
که ته لږ بره وګورې دا سپین په واوره پټ چې دا همالیا ده، یعنی د چین او د هند په منځ کې چې همالیا پرته ده، نو دا همالیا غر راځي دا بیا په واخان او په پامیر په دې سیمو کې چې د افغانستان کې راننوځي، نو دا بیا په دوو شکرو باندې ویشل کیږي. یو شکر چې دی هغه داسې د هندوکش او بل دا د سلیمان رینج یا پښتانه چې کڅه ورته وایي دا جوړوي. دا د کوټې په طرف چې تللی دی. هو دا تر سیند پر رسېدلی دی. نو پښتانه وینې د دې دوو سیندونو په منځ کې او بیا په منځ کې دا دوه غرونه وینې چې اصل کې د همالیا سلسله ده، خو دلته په دوه باندې تقسیم شوې ده. وینې چې یوه ته پښتانه په خپل ژبه کې کڅه وایي او بل چې دی هندوکش. نو پښتانه د دوو غرنیو سیمو او د دوو لوی سیندونو په منځ کې بیا په منځ کې دلته ډیر واړه سیندونه، خوړونه، چینې او ځنګلي، دا ډیره آباده سیمه وه. نو د دوی دا ایکالوجي د دې سیمې فطري جوړښت ویني هغه دومره د کرنې دپاره، د ښار جوړولې دپاره، د فلسفې او د ساینس د پوهې دپاره، ځکه چې دلته د ژوند هر څه پیدا کېدل. نو په دې سیمه کې تهذیب، سیویلایزیشن، کلچر دا ډیر هر څه چې و ډیر پرمختګ یې کړی و. مطلب دا دی چې نیچر هر څه ور برابر کړي وو، نو دوی وزګارو چې نور کارونه وکړي لکه آرټ وکړي، ساینس وکړي، فلسفه وکړي، هغې ته یې وخت درلوده ځکه چې دوی په روزۍ پسې تنګ نه وو. هو او که موږ ګورو په جغرافي او په ارکیالوجي کې دې ته لکي لاټیچیوډ هم وایي. د دنیا د چین، د هند، د منځنۍ اسیا، د افغانستان، د ایران، بیا د بغداد، میزوپوټامیا چې ورته وایي، بیا داسې تر هغه پورې چې ځي اتنز او روم، بیا داسې ځي هغه مایا او ازتک چې په سویلي امریکا کې دي. دا ټول سیمې چې دي، دا ټول سیمې په دغه یو لاټیچیوډ باندې پرتې دي چې تر دې ته ځکه لکي لاټیچیوډ وایي چې په دې لاټیچیوډ باندې آب و هوا ډېره ښه وه، نه ډېر یخ و نه ډېره ګرمي وه. ځکه چې که ته لاندې ولاړ شې نو ډېره زیاته ګرمي شروع کېږي، ځي اکویټر پورې رسېږي، او پاس که ځي نو هغه نارت پول خواته خلک نږدې کېږي، ګلیشیرې دي او د واورو هغه دي. نو دلته په دې لکي لاټیچیوډ باندې چې ده د ژوند په زرګونو کال له مخه انسانانو په دې لاټیچیوډ کې چې کوم قومونه اوسېدل هغوی سیویلایزیشن جوړ کړی دی. بالکل. اوس نو زو پر جغرافیا باندې نور وخت نه هغه کوو تېروو، مخکې ځو تر عربي مغولي یرغل آګاهو. دې خاوره کې کوم پرمختګونه شوي ول، په دې باندې موږ خبرې کوو. اول ثبوت ته دې دا دی چې د پښتنو په دې خاوره باندې سپېڅلي کتابونه ولیکل شول، لکه ریګویدا. دا د دنیا ټول ماهرین، د هندوستان د سانسکرت د ویدونو ماهرین عالمان خلک دا تسلیموي چې ریګویدا چې ده دا تر اباسین په بره غاړه باندې، یعنی د پښتنو په دې خاوره باندې دا دلته لیکل شوی. د ریګویدا معنا زوړ وي، دا ډېر لرغونی وید چې د پوهنې لرغونی کتاب. د دنیا د لټریچر لومبنی کتاب دی په دنیا کې چې لومبی لټریچر لیکلی شوی دی. دا د یورپین لټریچر نه مخکې د دنیا هر تهذیب چې وګورې نه هغې خو یا لټریچر د سره لیکلی نه دی او یا چې کوم لیکلی دی نو هغه د دې نه وروستو لیکل شوی دی. بالکل. نو ریګویدا چې دی دا د دې ثبوت دی چې دلته سیویلایزیشن، دلته د خلکو پوهه هغه ډېره مخکې وه، ډېره پرمختللې وه. او بیا په ریګویدا کې د شاعرۍ په انداز کې لیکلی شوی دی. هو دا خو د شاعري په انداز په ریګویدا کې بل کمال دا دی چې په دې کې د کومې جغرافیا نومونه چې دي، د غرونو، د سیندونو یا د قومونو کیسې چې دي، هغه زموږ دي، زموږ خبرې دي.
د پښتونخوا خبرې د پښتونخوا د یا چې موږ افغانستان ورته وایي جدید نوم کې. نو دویم د دنیا ډیر لرغونی کتاب چې ده هغه سپېڅلې اوستا ده چې د زرتشتي مذهب هغه ده. نو یعنی د دې معنا ده چې دا خاوره چې هغه دومره زورور کتابونه په دې کې لیکل کېږي لکه ریګویدا او اوستا او د دوی ژبې د دوی مذهبونه. نو د دې معنا دا شی ده چې په دې خاوره کې فلسفه، دینونه او سیویلایزیشن ډیر مخکې تللی وو. نو دا دوه کتابونه د دنیا ټول ماهرین دا مني، بلکې د دې دینونو پیروان دا مني چې هغه دلته لیکل شوي دي د دې اوریجن. نو زمونږ په تاریخي هیره کې هغه دغه کتابونه هم دي چې موږ نه هیر دي، نمونه هم چاله نه ورځي او دا بس اوستا خلک په ایرانیانو پسې تړي چې دا خو د ایرانیانو مذهب دی، بلکې زرتشت هم ایرانیانو پسې تړي او ریګویدا باندې خو بیخي خلک خبر نه دي. نو دا زموږ هغه تاریخي هیره ده چې موږ تر عربي یرغله آګاهو موږ چې شی وو، څنګه وو، زموږ خاوره څه وه، زموږ وطن چې شی وو، موږ څومره پرمختګ کړی وو، دا له موږ هر څه ډیر دي. د دې خبرې بل هغه چې دی هغه د دینونو دلته زرتشتي مذهب، هندو بودایي مذهب او یوناني باختري مذهب هغه چې دی. اوس دلته دا صرف مذهبونه نه وو، دا داسې مذهبونه نه دي لکه موږ وایو چې کریسچیانیټي یا د یهودانو مذهب. دا زرتشتي، بودایي، هندو، باختري، یوناني دا تر دین زیاتې فلسفي وې، ده د ژوند، ساینس، د میتھمیټکس ډیر و په دې کې، د یونیورس د کائناتو علم ډیر و. نو دا د پښتنو خاوره د دې 3-4 دینونو یا داسې ورته وایي چې د فلسفي او دینونو کمبینیشن د دې مرکز په انګریزي کې چې ورته ورلد ویو وایي، یعنی 3 ورلد ویوز دي چې انسانانو د کائنات په باره کې څه سوچ کړی دی، د هغې په باره کې خپل اظهار کړی دی. آفرین، بالکل اگزیکټلی داسې. نو د دې دا انسانان چې ته په خپل اندازه ولګوه چې هندو بدایي فلسفه او زرتشتي فلسفه او بیا ورسره دلته یونانیان راغلي وو، هغه باندې وروسته خبرې کوو. یوناني باختري ساينس او فلسفه دا ټول چې یو ځای شي نو د دې خلکو پوهه او سیویلایزیشن به کوم ځای ته رسېدلی وو. یعنی دا انګریزي کې ورته کراس کلچر فرټیلایزیشن وایي چې لکه دومره غټ کلچرز چې کوم دي نه هغه په یو ځای راغونډ شي، په یو ځای کې نو هغې کې به څومره ورکړه راکړه کېږي او څومره او بل دا و چې دوی څنګ پر څنګ باندې دا اوسېدل، په دوی کې جنګونه او دا خبرې نه وي. دوی ډیر زیات د اهنسا او د ډایورسټي او د ټالرنس، د زغم او د ساه هغه و پکې کلچر و. نو موږ د دې دا خاوره د دې 3-4 فلسفو او د دینونو په وجه باندې دلته په دې خاوره کې ډیره زیاته آبادي وه، پوهه وه، ساینس دلته وو، هنر وو، کرنه او مالداري وه دلته، دولت او سرکار یا حکومت جوړولو هغه علم او پوهه موجوده وه دلته. بیا دلته تر ټولو لویه خبره زغم او سهنه یا هغه موږ چې نن سبا نان وایلنس ورته وایي، دا ډېر دلته دا د دې فلسفي او د کلچر برخه وه. او دلته پرمختګ روان و، د ژوند هغه پایه چې دا ولاړه نه وه، دلته پرمختګ و، څېړنه وه، لټون و، خلک لیوال و چې نور دنیا را وسپړي، د کائناتو په باره کې فکر وکوي، د انسان د ژوند د مقصد په هکله باندې فکر وکوي، په دې فلسفې ولیکي، بحث وکوي، مرکزونه جوړ کړي، کتابونه ولیکي. نو دا زموږ په تاریخي هیره کې دا خبره هم موجوده ده چې موږ له دې یو شي نه خبر، نه موږ ته په کتابونو کې څوک وایي، نه موږ ته په سکولونو کې، نه موږ ته په پوهنتونونو کې.
دا ټول لست مونږ ریپلیس کړی دی د دې په ځای باندې یو خبر راوستی چې مونږ جاهلان بس موږ جاهلانو او بیا موږ داسې وایي چې عرب راغلو هغه موږ ته انسانیت راوښو بیا له عربو وروسته چې دي بیا مغول او بیا وروسته چې بیا انګریز راغی هغه خو بیخي نو د علم سمندرونه دلته راوستل او موږ نو هیڅ هم نه نو زمونږ کیسه چې کوم ده نو هغه ټوله د یرغلګر کیسه ده لکه مثال په توګه باندې سکندر راغی نو هغه فلسفه راوړه حالانکه فلسفه هم سره وه عرب مغول راغلو هغې راله ستار او منګې او ژبه او دا څیزونه راوړه او بیا چې کوم دی نو انګریز راغی هغه راله کرکټ او ریلوې راوړه او دا اوس امریکا به راله هیومن رایټس راوړي دغسې موږ همیشه دا ټوله کریډټ چې دی دا بهرني ته ورکړی دی او خپل نه لټون کوو او نه دا احساس کوو چې موږ څه شی وو یعنې دا چې دی دا قومونه په احساسي کمترۍ کې مبتلا کوي حالانکه دا نښې زموږ په مخ کې لکه په تخبایه کې هم پرتې دي په ټکسلا کې هم پرتې دي په کندهار کې هم پرتې دي په کابل کې هم پرتې دي په پېښور کې هم پرتې دي د خاورو لاندې شوي دي ډېرې نښې چې کاڼی اړوي تر لاندې ستا د علم د مذهب او د سیویلایزیشن نښې پرتې دي چې کاڼی اړوي دلته په دې خاوره کې خو دومره ورانی شوی دی چې د ځمکې په سر باندې دشمن هیڅ نه دی پرېښي یرغلګر کالونایزر مغلوال څه نه دی پرېښي او هغه هر څه وران کړي دي هر څه تر ځمکې لاندې دي موږ به لټون کوو یو پوښتنه در کوم که ستا خبرې پرې وکړي چې دا مغلوال چې دی یا دا کالونایزر چې دی دا کورنۍ کلچر یا پښتنواله او د دې دا ولې ختموي د دې نښې نښانې دا ولې ضروري ده هغه دپاره په دې ضروري وه ما تاته وویل چې عرب چې کله راغلل دوی خو دلته راغلل د مال غنیمت او د لوټ د دې شي لپاره راغلل خو بهانه دا وه چې موږ تاسو مسلمانه وو نو دلته د پښتنو سره چې کومه علمي پانګه وه د دوی سره چې کوم د فلسفې د لیټریچرو هغه ډېر زورور وو په 2500 کاله کې عربو د هغه مقابله ونه کړی شوه نو بیا دوی په دې یرغل کې دا هغه و چې یاره دلته چې د کتاب نقشه ده د هنر د آرټ نقشه ده د ژبې د لیټریچر دا به هر څه ورانوي چې دا دې وران کړي په دې انډیجنس کلچر کې په دې ځایي دود کې په دې کوډ اف لایف کې دلته دومره زور دی چې په دې باندې د موږ چې کوم پیغام دوی ته ورکوو په هغه کې دومره زور نشته چې دې مقابله وکړي یعنی د دې د محکومولو لپاره دا ضروري ده چې د دې نه خپل تاریخ خطا کړي یا خپل دا کم څیز نه چې دې توانایي اخلي هغه کمزوري کوي هغه د خپل انډیجنس پښتونواله ده کمزوري کوي هغه به د ذهن هم د بیخي د جینز نه د وینې د هغه اجتماعي شعور نه به وباسي په دې دومره منظم کار شوی او په پیړیو شوی او دا نن هم روان دی دا هغه تسلسل دی بالکل نو مخکې ځو اوس ګوره دلته زرتشت دلته پیدا شوی دی د ټول یورپ فلسفران په ده باندې لګیا دي چې د ده نه رڼا اخلي نن هم چې دا څنګه نیچه په کتاب لیکلی ده نور خو دلته دا هم زموږ د یادې کمزوري د خلکو داسې مشوره کړې وای دا پرشین پروفیټ و هغه پیدا شوی په افغانستان کې لوی شوی په افغانستان کې د دین له دې ځای څخه دا داسې یو مثال ورکوي لکه جیزس کرایست چې په یروشلم کې و خو اوس د وایټ امریکا خلک چې دغه کریسچن دي نو خلک داسې فکر کوي چې وکړي چې یاره د جیسس کرایست په شي واشنگټن شاوخوا پیدا شوی و او سپین به و او دوی جوړ کړی دی د یورپ کې چې کوم جیسس کرایست عکسونه جوړي هغه سترګې یو سره ویش حالانکه په فلسطین کې پیدا شوی نو داسې دا زرتشت چې و د ایران امپرر راولاړ شو د مذهب قبول کو د په مذهب شو او څنګه چې روم چې کوم دی نو د عیسایت قبول کو هو لکه څنګه چې روم عیسایت قبول کو کنستانټین چې هغه عیسایت ومنلو
نو هغه بیا رومن راولاړ شول، هغه د جیسس کرایست خپل ژبه چې هغه ارامایک یا ارامي چې ورته ویله. نو بیا د روم لاتینی ژبه چې و دا دوی بایبل په دې کې ولیکلو، بیا لاتینی او گریک دا مقدس ژبه شوي چې په دې کې خو بایبل موږ لیکلی دی، الانکه هغه اوریجنل ژبه چې هغه ارامي و. بالکل دا خو خلک داس کلتوري غلاوي کوي، نو موږ سره ایران دا ګوته کړی ده. دلته ګوره ما ته ول چې دلته کمبینیشن وو زرتشتو او د زرتشت په څنګ کې دلته هندو فلسفه، لکه مثلا چانکیا د چانکیا عکس ده. چانکیا هغه دومره لوی فلسفه، اکانومیست هم دی، هغه د سرکار په پوهه، د انټرنیشنل ریلیشنز، د سوسایټي په علم، هغه ډیر لوی جینیس وو. خو زه صرف دا عکس مې په دې راوړ شو، دا خو یو کس وو، کمال هغه په هندو فلسفي کې وو، کمال په هندو کلچر کې وو، په ریګویدا او په نورو ویدونو کې. نو دا د زرتشتي پوهې، د زرتشتي فلسفې په څنګ کې دلته پښتنو دا د چانکیا یا د هندو فلسفې هغه سرچینې د علم دا هم لرلې، او په څنګ کې دلته بیا بودایي فلسفې وده وکوله. نو موږ درېمه د علم چینه هم لرله دلته. بیا له هغه وروسته چې کله یونانیان راغلل، نو د یونان فلسفه، د یونان پوهه، د یونان سیویلایزیشن دلته راغی. نو د څلورو بیلابیلو د هندو، زرتشتي، بودایي او یونانی پوهه، فلسفي، میتھمیټکس او ساينس دا ټول په دې خاوره کې، دا په تاریخ کې یوازنی خاوره ده په انشنت تاریخ کې چې د دنیا د پوهې سیندونه ورته وایي، چینې ورته وایي، دا د ټوله په یو ځای شوي سره دا هیڅ چرته نه دی شوي. دا کار دا په دې هندوستان کې نه دی شوی، دا کار دا په چین کې نه دی شوی، دا په یورپ کې نه دی شوی. دا کار صرف د پښتنو په دې خاوره باندې شوی. د خفګان خبره ده، د ارمان، د افسوس خبره ده چې دا وخت پرېږده موږ دغه تاریخي هیره چې ده چې دلته خو د علم سمندرونه وو، دا خو د علم مرکزونه وو، دا زموږ خاوره. خو دلته خو هغه انګریزي کې وایي ملټینګ پاټ، چې د غرونو د هغو نه سیندونه رابهیږي او دغه نه یو تالاب جوړیږي یا یو ځای ورڅخه دا ټول هغه افغانستان وو. د دنیا پوهه دا د سیند په شکل کې را روانه وه او دلته یې وکېدله، خو دا له موږ هېر دي. دا څنګه هېر شول؟ دا د عربي او مغولي یرغل. نو دلته ګوره ما دا هغه ورکړی چې دا کمبینیشن وو. نن هم ته پښتون ولټوه، نو د ده په کړه وړه کې، د ده په ډیپ لاشعور کې، د ده په سایکولوژي کې دا شی ته موندلی شي. د ده په خوی بوی کې، د ده په درنښت کې، د ده په کړه وړه کې راشه درشه چې دی کوي، نو د پښتانه په هغه کې د دې شیانو کمبینیشن ته موندلی شي. مثلا دا چې دی لکه یو کوټه کې چې ډېر نړېدلې ده او ګړزونه وړزونه شته، پاک را پاکي، هلته ته لوښي هم پیدا کړي او بالښتونه هم پیدا کړي او د خلکو کمیسونه هم پیدا کړي، داسې وو. نو هغه زموږ په کلچر باندې، زموږ په هغه باندې دا د یرغلونو دومره ګردونه دومره د نن هغه شی بیا هم شته. دا خو دومره یو خبره یو تپوس ته نه کوم چې د دې علمونو او د دې فلسفو او د دې میتھمیټکس او ساينسز او د دې ورلد ویوز د دې چې کوم ریفلیکشن دی، د دې چې کوم هغه پاتې برخه ده، هغه بیا د پښتو ژبې په کیټګریز کې پاتې شوې ده. ځکه چې دا کم فزیکل وجودونه په ځمکه باندې ولاړه، لکه عمارتو یا نحوه په ګټه باندې، هغه خو هغې فزیکلی ختم کړو، هغه یا د خاورو لاندې کړو. خو ژبه چې کوم وه نو په هغې باندې وس وکړو، سکرپټ یې مولا بدل کړه او نور هم پرې وس وکړو،
خو هغه ژبه دومره ریزیلینټ ورته ووایه، دومره ریزسټنس په هغې کې چې هغه پاتې شوه، په هغې کې هغه کنسپټس پاتې شو لکه دا. نو ځو مخکې ته وینې اوس دا خو موږ بیان کړل چې یاره تر عربي او مغولي یرغل آګاهو موږ څنګه وو، دا خاوره څنګه وه، زموږ کلچر څنګه وو. اوس پوښتنه دا ده چې عرب او مغول په خپله څنګه ول، هغوی څه شی لرل. نو موږ به د هغو باندې ډېر وخت نه ضایع کوو، صرف دا به ووایو چې هغوی داسې ول. د مغولو دا مغولي قومونه چې کوم پراته دي له سایبریا او منګولیا رانیولې بیا تر کسپیانو پورې، تر اوسه پورې ارکیالوجیستانو په دې سیمه کې کوم د یو ښار نقشې نه دي موندلې. یعنې دوی په تاریخ کې دوی دلته کوم ښار نه ده جوړ کړی. دا په موږ راغلل او عرب خو په شلمه پیړۍ کې هم داسې وو. صحیح. وینې د عرب چې د کومې صحرا نه راغلي ول، دوی په شلمه پیړۍ کې دا د کیمرې فوټو ده، دا په لا هغه جوړ شوی نه دی. دوی هغه وخت چې دوی په افغانستان حملې کولې، دوی به هغه وخت به څنګه ول. ځو مخکې اوس شمیر، هندسه، ساینس یا میتھمیټکس چې ورته وایي، دا د پښتنو خاوره چې وه دا د میتھمیټکس د ریاضي مرکز و. د هغې د ثبوت لپاره بخشیالي مینوسکریپټ چې دا د مردان په بخشالي کې لکه انګریزانو وموندو او اوس په اکسفورډ پوهنتون کې دلته دوی ساتلی دی. نو په دې کې د ونې په پوسته کې لیکلی شوی دی، د برچ ورته وایي په پوسته کې لیکل شوی دی. نو دا ګوره دا د الجبرې یو ډېر پیچلی، ډېر کمپلیکس ایکویشن هغو حل کړی ده. بالکل. په دې کې چې کوم میتھمیټکس شوی دی، په هغه میتھمیټکس کې دا جذر چې ورته وایي یا دا سکویر روټ چې ورته وایي، د دې د کلکولیشن طریقه ښودلې شوې ده په 2000 کاله پخوا او یا 2500 کاله پخوا. او دغه میتھډ چې کوم دی نو نیوټن په 18مه پیړۍ کې بیا په خپله باندې معلوم کو. داسې یو شک دی چې دوی د هندوستان څخه د دې سیمو څخه دوی دغه لټریچر راوړ، دا دوی پټ کړي دي او د هغه نه بیا زده کړه به یې کړې، خو هغه نه دوی زده کړه وکړه، بیا یې ماډرنایز کړل. کړي به مې او دغه مې خو دا وایو چې لکه نو زه خیر نور کامونه دې مو کې، خو موږ وایو چې زمونږ د پانګه چې کوم دا دې ریکګنایز شي. موږ به چاته نه وایو چې خیر دی د کړي دي نه دي کړي به، خو موږ کم از کم کړي دي هغه دې ریکګنایز شي. دا اوس په کوم ځای کې پروت دی؟ دا ډاکومنټ چېرته پروت دی؟ دا په اکسفورډ کې دلته پروت دی. نو دا اوس زمونږ د تاریخي هیره چې ده امنیزیا، دا خو پښتنو ته پته نشته چې موږ دومره په میتھمیټکس کې اډوانس تللي وو. خیر، ښوونه او روزنه. دلته د دنیا تاریخونو د هندوستان د چین خلک راغلي دي زیارتونو ته، هغو دلته لیکلي دي چې دلته د علم ډېر لوی مرکزونه دي، پوهنتونونه دي، یونیورسټیانې دي. دا یرغلګرو دا یونیورسټیانې زموږ ټوله ورانې کړلې او زموږ په تاریخي یاد چې دی هغه دا ووتلې زموږ له یاده څخه چې دلته پوهنتونونه. اوس چې موږ په لوګر کې یا په مردان کې یا په سوات کې مځکه وکړو نو هلته دا د علم مرکزونه راووځي، دا تر خاورو لاندې شي، کنډرې راوځي. او بل ژبه د سیویلایزیشن یو ډېر لو نقشه وي، بیا پرمختللې ژبې، د پوهې ژبې، لیکل شوې ژبې چې سکرپټ لري. نو دا خاوره چې ده د امو او اباسین په منځ کې ارکیالوجي موږ ته دا ښیي، زموږ میوزیمونه د کابل او د پېښور یا نور میوزیمونه هغه ټوله دا راښیي چې دلته
د دنیا پرمختللي د لیټریچر د مذهبونو د ساينس ژبې دلته موجودې وي، یو نه دوه نه بېلابېلې ژبې موجودې وي. په هغه کې زموږ د خپله پښتو چې نن هم هغه یو ډېره پرمختللې ژبه ده، په میلیونونو انسانان خبرې پرې کوي. بیا اوستا چې د اوستا کتاب هم پکې لیکل شوی دی، د زرتشت د دین ژبه وه. بیا سانسکریت و دلته چې رګویدا پکې لیکل شوی ده، او نور چې سانسکریت هم ورته وایي. اصل کې دا سانسکریت ده، ځکه ما سانسکریت لیکلی ده. اوکې، صحیح ده. بیا یونانی دلته باختري ژبه بیا جوړ راغله، او دلته پهلوي ژبه وه. یعنې پهلوي نننۍ فارسي وده یې وکوله، بدلون پکې راغی چې نن دا د هغې نه راوتې ده. باختري نن سبا نه ویلی کېږي که نه؟ باختري ولاړه، مړه شوله، باختري ژبه مړه شوله، صرف په کاڼو پاتې ده، په سیکو باندې پاته ده، په کاڼو پاته ده. یوناني ژبه خو په یونان کې جمده ده اوس هم. یوناني په یونان کې. نو دا مطلب دا ده چې دومره ډېرې ژبې په یوه وخت کې، په دې کې دا د سرکار ژبې هم وي، د ساينس ژبې هم وي، د فلسفې ژبې هم وي، د آرټ، د هنر، د لیټریچر ژبې هم وي، او دا صرف په دې خاوره کې دي. نو دا د دې ثبوت ورکوي چې دلته به څومره علمي پانګه موجوده وه، څومره به دا مخکې تللي ول. بالکل، او ټالرنس هم موجود دی، یو بل برداشت کوي، ریسپیکټ کوي. بالکل. نو د هغه ګوره نن هم دا پخوانۍ سکې دي، دا په یوناني ژبه کې لیکل شوې ده. هسې دلته یو مثال ما راوړی ده، دا د افغانستان په میوزیم کې دا پرته ده. خیر، اوس ځو بیا ژبې چې دي هغه لیکدود، یعنې داسې موږ ته ویل کېږي چې په عربو کې په ټوله جزیره نما عرب کې دوی وایي چې 11 کسان چې وو هغه یو ډول لیک لوست هغو کولی شو هغه وخت کې. یعنې دا تاریخ موږ ته داسې وایي چې یعنې د ګوتو په شمېر ځینې خلک داسې وو چې هغو لیک لوست کولی شو. او زموږ خلک چې دي پښتانه نه تنها دا چې لیک لوست یې کولی شو، په بېلابېلو سکرپټونو کې یو دوه درې نه په درځنونو. نو موږ ته چې کوم لیکدودونه راپاتې دي په هغه کې لکه مثلا میخي لیکدود دی، په دې خاوره کې نن هم په کاڼو په هغو لیکلی دی، میوزیمونه ورڅخه ډک دي. خروشتي لیکدود دی، دیوناګري لیکدود دی، یوناني لیکدود دی، آرامي لیکدود دی، او عبراني لیکدود دی. یعنې دا شپږ لیکدودونه خو د کابل او د پېښور میوزیمونه ورباندې ډک دي. دا خو په بیخي ډېرو شي، دا خو کاره دي، په دې کې خو شک نشته. دا د میخي لیکدود نقشه ده، او دا د خروشتي لیکدود سمپل ده، دا د هغې الفبا دي، دا د هغه الفبا دي. او دا دیوناګري خو نو تاسو هر چاته معلومه ده چې نن هم هندي او ډېرې ژبې پکې لیکل کېږي. سانسکریت پکې لیکل کېږي، او دا یوناني ده، او دا آرامي لیکدود دی، او دا عبراني دی. یعنې دا لیکدودونه ټول په افغانستان کې موندل شوي دي، په دې خاوره کې یو دوه نه په سلګونو په زرګونو نمونې دلته موجودې دي. چې په یوه خاوره کې یوازې سکرپټونه دومره وي، دا به څومره غني، څومره بډای کلتور به دلته وو، هغه د ژوند ژواک پرمختګ به څومره زیات شوی وو. بالکل. خو زموږ تاریخي یاده چې ده، زموږ تاریخي هیره، هغه ډېر د افسوس. نو بیا دولت او چوچ، وینې چوچ په زړه پښتو کې اقتصاد ته اکانومي ته وایي. دلته ما دا سکې راوړي دي، یعنې دومره ریفایند سکې چې په هغه باندې د باچا نوم، د باچا عکس، او د خولۍ، او د دریشي بیا لیکل، دا د سرو زرو سکې. نو چې یو ملت، یو ولس، یو خلک دومره د اقتصاد دومره پرمختګ کړی وي، هغه د دې سکو نه ښکارېږي. د دې معنا دا ده چې دلته
سیویلایزیشن ډیر پرمختګ کړی وو دا هم له ژیر دي دا د افغانستان بانک لوګو ده په دې کې دا په منځ کې ویني د سره کرشه باندې دا یوناني هغه ده د یوناني سکې د هغه وخت دوه نیم زره کاله مخکې چې اقتصاد یا بانکي سیستم دغه زمانې چې څنګه وو د هغه څخه دا نقل راکړی دی په دې هغه باندې لګولی ده خدای خبر دا به د چا پام ورته سوی چې دا دومره ستر کار یې کړی ده ځکه دا شیان ډېر مهم وي چې موږ له تاریخي هیرې راباسي په دې باندې لیکلي دي واسیلیوس مغالو یعنی لوی باچا شاهي یا شهنشاه به ورته وایي خیر ودانۍ او هنر یعنی آرټ ارکیټیکچر فن تعمیر چې وایي خلکو دلته مشوره کړې ده وایي په هندوستان کې مغل فن تعمیر هغه د دې ځای د پښتنو او د هندوانو چې کوم فن تعمیر په هغه د مغولو ځکه چې دوی تاج محل جوړ کړ دلته اوس دا مغولو په ځان پسې ولیکو چې دا خو بس دا ټول فن تعمیر زموږ د دې ثبوت تاره چې دی په سنټرل ایشیا کې د یو تعمیر نه جوړ کړي دا خو ګوره تر دې لمخه اوس تر مغولو لمخه د بهلول لودیا د شیرشاه سوري مقبره چې ته وګورې ویني پاګه کې به صحیح د دومره د تاج محل غوندې ریفایند سنگ مرمر بنې لګیدلې لیکن هغه فن تعمیر خو الریډي موجود دلته ولې د ټکسلا د ودانۍ چې کوم ورانی شوی دا غي پته نه لګي یا د تخبای د ودانو پته نه لګي څنګه جوړې دي مته دا د جارکند هغه وګوره دا د هندوانو هغه مندرونه وګوره نو خیر دا اوس هغه دا د تاریخي هیرې صدا چې په مغولواله پسې منګه د خپل پښتونوالي سيزونه د غي کریډټ کې چولې دي بالکل هغه خو دشمن چې راشي هغه ستا هر څه قبضه کوي ویني هغه په ځان پسې ولي او تاسو وایي ته هیڅ نه بالکل نو دا یو قسمه ده چې کله چې کالونایزر راشي نو موږ وکتل چې کالونایزر په خپل باندې د علم او د پوهنې نه خالی دی هغه صرف لوټ کوي هغه په لوټ پچ راغلی چې کله د انډیجنس خلکو تاریخ لیکي نه به بیا د سې لیکي چې د خپل آینه کې وته ګوري بالکل د بدا غواړي چې دا خلک جاهلو دا ما سیولایز کو حالانکه د کالونایزیشن او دا يرغل بیا څه جسټیفیکیشن نه جوړیږي وګوره دا کابل کلا ده بالایسار دا اوس عربوم لیکلي دي په نور تاریخونو کې راغلي چې دا کابل شاه یا د کابل باچا هغه وخت کې رتبیل مرته ویل او کابل شاه مرته ویل هغه د عربي يرغل ضد باندې چې عرب دی خاطر روان نو دا پښتنو انجینرانو د کابل د باچا په حکم باندې دا کلا جوړ کړه په ټول کابل په دې کلا باندې عربو اویا حمله کړې دي او اویا سره حمله ناکام شوې دي یعنی دا د انجینرینګ یو شاهکار واغه وخت کې په دې کې دوی د اسونو د پیلانو د اوشانو د غشي وشتونکو د پیادو بیا د خوراک او د چشاک د کلونو دوی بندوبست کړو دا د هغه وخت پینټاګون یا هر څه چې ورته وای دا چانه شو ماتولای خو د دې شاته چې د انجینرینګ او د ارکیټیکچر علم وو سوفیسټیکیشن او د سیویلایزیشن هغه خواږه بالکل دا خو د دې په دې عکس کې صرف د دې یو څنډه یو ښکاری دا ډېر لو د په غرونو کې تللې د پغه کې دا ډېر سټریټیجیک دا انګريز ورانه کړه مغول ورانه کړه دا هر يرغلګر په دې باندې واس کړی دی چې دا ورانه کې خو نن هم څه نقشې پاتې دي بیا له دې سره زموږ دا ګوره ماته تول چې یوناني باختري کلچر کمبینیشن له موږ سره سو دا د یونانیانو د وخت د
افغانستان په شمال کې په آمو سیند باندې د دوی الکسندریا جوړه ده. دا هم مغولو او عربو ورانه کړه. بیا هغه چې د آرکیالوجیستانو په ډېره خوارۍ د دې بنیادونه را پیدا کړل. یعنی دومره هغه کړی و چې د دې نقشې هم نه ښکارېدلې، داسې ورانه کړي و. پوره ښار یې رانه غیب کړی و. داسې ډېر ښارونه ویني، په بامیانو کې، په غورغوري کې، په بغلان کې، په مردان کې، په سوات کې، داسې ډېر. دا خو ما یو څو نمونې دلته راوړي دي. د سیویلایزیشن ښارونه، ښاري مرکزونه. داسې ویلی شو چې مونږ د خپل سیویلایزیشن په ایرو باندې ناست یو. موږ په ایرو باندې ناست یو. ناببره یو شی راووځي. دومره ډېرو د سیویلایزیشن نښې دومره ډېر یو چې څوک غواړي او که نه غواړي کله کله راوځي. بلکل. یعنې اوس دغه په لوګر کې چینیانو د پیتلو د مسو هغه چې شروع کړو، هلته د لوګر درمسال راووتو چې عربو وران کړی و، د خاورو لاندې کړی و. او هغه عربو په تاریخ کې هم لیکلي چې د لوګر د جګړې حال دوی لیکلی چې موږ نن لوګر ونیو او دومره زر او جواهرات موږ په مال غنیمت ونیول او موږ خپل خلیفه ته واستول او بیا د بوتانو سرونه موږ مات کړل او هلته ډېر لوی یو ډېر لوی شاندار درمسال موږ وران کړو. دا دوی په خپله په تاریخ کې لیکلي دي. هغه د چینیانو په دې هغه کې راووته. اوس کوم ماتم به په پښتنو تېر شوی او لا تېرېږي لګیا دی. نو دا خو روانه کیسه ده. اوس دا د بامیانو بوت دی چې ټول دنیا به راتله ورته. دا ګوره، دا په خپله د آرټ، د فلسفي، د انجینرینګ یو نمونه ده، یو الګو ده، یو اگزامپل ده. یعنې بیا په دې سره په څنګ کې ځکه بامیان چې و، بامیان د هغه وخت کې یروشلم و. دلته به مونکس به و، مدرسې وې، د علم مدرسې وې، فلسفه به ویل کېدله، میډیټیشن به و، دلته ډېر شیان و. د هغه د کوریا او د جاپان او د هغه خلکو ډایریانې لیکلي، له هغه ځای څخه خلک زیارت ته راتلل ورته. دا سوري چې ښکاري خواوشا دا غارونه، دا بیا څه دي؟ دا میډیټیشن سنټرونه دي. دلته به مانکس کېناستل. دا ډېر ښه تراشل شوي دي. هلته دا کوټې دي، وړې کوټې دي. ملنګان پکې کینی چې کم د دنیا په باره کې سوچ کوي، د خپل ځان په باره کې سوچ کوي. نو زه دا خبره کوم په دې ځای باندې چې دا د میډیټیشن چې کومه ټیکنالوژي ده، کوم چې د انساني صحت نه واخلې تر انساني منټالټي پورې، یا مایند چې ته مایند ساينس چې ته کوم ته چې موږ نیورو ساينس وایو نن، نو دا ټیکنالوژي مونږه بایللې ده. حالانکه دا ټیکنالوژي زمونږه ایجاد دی. دا زموږ د ورځني ژوند برخه وه. هره ورځ ځان څنګه فرش وساتو، ځان څنګه صحتمند وساتو، ځان څنګه بیلنس وساتو. دا په دنیا کې مرکز و. په ټول دنیا کې خلکو د موږ زده کړه کوله. یعنی د دې ځای دا ایکسپورټ شوی دی ټولې دنیا ته. بلکل. او دا دوی ظالمانو زموږ له تاریخي یادې څخه داسې ډیلیټ کړه چې اوس چاته پته نه لګي. او دا پروسس نن هم روان ده. اخري د ګوره ته د بامیان دا بوت وګوره، دا په کوم حالت کې و، د پښې وګوره، د سر وګوره. بیا ظالمانو دا هم اخري په ډاینامایټ باندې درته والوځو. یعنی هغه مغلوال لګیا دی، عربي یرغل لګیا دی، کنټینیوس دی. کنټینیوس دی. اوس هم خو یو خبره ده چې 1500 کاله د کوشش وکړو، خو نښې نه ختمېږي. دا نه ختمېږي ځکه چې په دې باندې هغه په دې نه ختمېږي چې 1500 کاله خو د کوشش وکړو، خو دا د زرګونو کالو شتمني ده. دا موږ په 15,000 کلونو کې جوړ کړي دي. دا سیزونه دا اوس په 15,000 کلونو کې جوړ کړي او دومره ډېر هم جوړ کړي دي چې یرغلګر په ستړی شو، په موږ هم ستړی شو، زموږ په مرګونو هم ستړی شو. بلکل. دا خو نوې ټکنالوژي راغله. دا ګوره له دې وروسته به څه شیان راووځي. نو دا ګوره، دا د تخبۍ هغه دی، هغه کندرات دی. دا بله دا یونیورسټي وه. دا ګوره، دا دومره د انجینرینګ شاهکار دی. دا ګوره په دې کې هغه د مانکس د میډیټیشن دپاره وړې کوټې دي. دې ته زه ورغلی یم ځکه په دې عکس کې ټول نه ښکارېږي. بیا لاندې
د لمر د پاره دوی بیل هغه جوړ کړي چې دوی راوتل لمر ته او د یونیورس هغه بیا کوله. په دې کې دا د غونډۍ په سر باندې جوړ، دا داسې په هغه باندې جوړ دی چې دوی د ټولو ستورو ماشام ها د ټولو کاسموس اسټرونومي په حساب جوړ دی چې کم ستوري په کم ځای دی. دا د اسټرونومي په حساب جوړ دی چې د ټولو چې نارت پول چرته دی او دا نور ستوري چرته دی، هغه د 1200 هغه دا ټوله کهکشان نظاره به دوی کوله دی ځای نه. ها د وخت حساب کتاب پې کوي. دا د وخت د ورځې بیا په دې کې کوټې دي، د دې کې د لیکچر ځایونه دي، په دې کې د ډسکشن ځایونه دي. نو موږ د کندراتو ته د پردیو خلکو په نظر ګورو. خپل شتمني رانه هېره شوې ده ځکه چې په دې کې یو بل ډېر ضروري خبره ده. په دې کې ټول علمونه انټیګریټډ یو ځای وو. په دې کې فلسفه، میتھمیټکس، فزکس، اسټرونومي او کوم چې کاسمالوجي ده، کوم چې میټا فزکس ده، دا د یو بل نه جدا نه وو. نه دا یو بل ته لکه د غنو چینو ور بهيږي او د یو بل نه جدا کیږي. یعنی د فلسفې چې کوم بحث دی هغه میتھمیټکس ته پیدا کړ، د میتھمیټکس چې کوم بحث دی هغه فلسفې ته پیدا. ایون چې ډانس هم د فلسفې نه جدا نه وو. نه بالکل. ځکه خدای یوګا او کانګ فو او کراټه او میډیټیشن ټول یو ځای دي سره، ته بلولې نشي. دا نشي بلولې دی لکه د چینو یو بل ته بهيږي. دا ما یو بل د آرټ یو نمونه ورکړی ده، دغه وخت کې په یو سکه باندې جوړه ده. یعنی دا زمونږ د باختري هغه یو مجسمه ده چې په لندن کې پرته ده، یعنی د برونز. اوس راځو سیلانیان، یعنی د سپېڅلې خاورې سیلانیان. دا خاوره چې وه د یورپین چې دي کرسچنز، هغه فلسطین یا یروشلم ته دوی سیکرډ لانډ وایي. دا د ایشیا د خلکو د پاره چې وه د بودیزم، د زرتشتي مذهب، د هندو مذهب، د دې خلکو د پاره سیکرډ لانډ چې وه هغه دا د پښتنو خاوره. دلته به خلک د زیارت لپاره راتلل. یعنی دا فاهیان ده د چین دغه نه روان شوی. بیا یو دی نه دی، ډېر چینیان، ډېر د کوریا نه، د جاپان نه، د هغه ځایونو نه خلک راغلي دلته د زیارت لپاره پیاده. په کلونو به دوی مزل کاوه، په میاشتو نه. او دا سلسله نن هم روانه ده. دا د سریلانکا خلک دي، د تخبای په دې هغو کې ګرځي. د دوی په کتابونو کې دا ذکر ده چې دا مقدسه خاوره ده. یو دغه خبره ده چې د سیویلایزیشن چې کومې پاتې نښې دي په هغې کې دومره صلاحیت شته چې زمونږ د دې خاورې بچیان چې کوم دي نو هغه اکنامیکلی سپورټ کړي. اوس هم د دنیا سیلانیان راځي او د دغه سره به ټوریزم سیوا کېږي. که موږ دغه نښې نښانې محفوظ کړو او خلکو ته هم سهولت پیدا کړو، نو دا یعنی هغه څیز موږ ته اکنامیک ګټه هم را رسوي تر اوسه پورې. ځکه خو دوی د بانیان بوتان والوځول. دا خو داسې خبره نه وه، په دې خو د دې شاته خو فکر دی، دا خو څه د جذباتو خبره نه وه. تاوان یې موږ ته دا رسېږي، زموږ هغه تاریخي یاده چې ده هغه ډیلیټ. نو بیا د مځکې ویش، پښتانه یوازینی قوم وو چې د دوی د مځکې ویش چې وو دا داسې وو تقریبا لکه سیمی سوشلیست سیستم، کولکټیو. د ځمکې ملکیت چې وو دا کولکټیو، یعنی ټوله قبیله به دا دومره اجازت وو چې چا دکانداري کوله، تجارت آزاد وو، د کور اخیستلو، کور جوړولو دا آزاد وو. خو ځمکه چې وه دا به کولکټیو وه، یعنی دا په یو سیستم جوړه شوې وه. دا په دې باندې چې ایکسپلایټیشن نه وکړي، دا ټوله ځمکه د یوه سړي نه شي. بالکل. نن خلک په دې لګیا دي چې یاره د ځمکې ملکیت، بیا خلک وایي مارکسیزم دی او سوشلیزم دی او دا دی.
پښتنو دا شی په کلچر کې راوست، دا دوی د کلچر برخه وه. لکه څنګه چې مونږ په مومندو کې چې کم دی نو وایي دا د پلاني قام ځمکه ده او دا غر د پلاني قام دی، نو هغه د ټول دا قام په شریکه وي. دا اوس هم په کاکړو کې، په بړیڅو کې، د سوات په یوسفزو کې دا د ویش او د دفتر او د سیرې د کوم سیستم چې و، دا خو د زرګاو کلونو سیستم مشترفات و. مونږ به د اوتار وایي، دا وایي د پلانکو د اوتار دی. اوتار دی. دا خو بیا چې دا مغول چې راغلل، مغولو به بیا د قومونو ځمکې په زور واخیستلې، بیا به هغه کسانو ته چې د دوی لپاره بیا کار کوي هغه ته به جاگیر ورکو. دا د جاگیر لفظ نه دی، دا د مغولوالي نه راغلی دی. بیا دا انګريز په دې باندې ډیر کار وکړو چې جاگیرداري سیستم یې جاگیرداري سیستم یې جوړ کړ، نوابان یې جوړ کړل، خانان یې جوړ کړل، خانان یې جوړ کړل. دا ټول ځمکې د قومونو نه واخیستلې، کولکټیو سیستم یې ختم کو، د پرایویټ یو څو کسانو ته ورکړل. یو څو کسانو ته حواله کو، کم نه چې به دې ټیکس راغونډاوه. بالکل. نو دا ګوره، دا د ځمکې د باختري ژبې یو هغه دی، فرد ورته وایي، کواله ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، رسید دی، رسید دی، یو کانټریکټ دی. دا څه وخت لیکل شوی دی؟ 527 AD کې لیکل شوی دی، 1500 کاله مخکې. بس دغه وختو کې تقریبا دغه عرب چې راځي په دې وختونو کې لیکل شوی دی. دا په باختري ژبه کې د سکرپټ یوناني دی. دا د دوه کسانو ترمنځ د ځمکې د یو د کور ځمکه ده، د دې هغه شوی دی، سودا شوی ده. او دا په ډیر ډیټیل سره دا دوی لیکلی دی چې دوه پارټیانو ترمنځ باندې بیا په دې باندې د هغې زمانې د سرکار خلکو هم لاسلیک کړی وي، په دې بس ټمپونه لګېدلي، بیا به دا د سرکار په ارشیف کې یا په ارکایف کې جمع شوی وي. یعنې دا سیستم د سرکار د سوداګرۍ د مځکې د کنټرول دا دلته دومره پرمختللی و لکه نن چې څنګه دی داسې و. بالکل. اوس دا د پروفیسر، دا بریټیش پروفیسر دی دلته په دې سواس کې، سکول اف هغه چې دی د اورینټل اینډ افریکن سټډیز کې، یعنی سیمز ویلیامز، پروفیسر نیکولس سیمز ویلیامز، د باختري ژبه د دې ډکشنري او ګرامر او ورڅ لیکلي دي. دا په افغانستان کې په کاڼو، په څیکو او په پوستکو مستکو چې دا پیدا کړې ده، بیا دا ژبه د زده کړه، بیا د دې ګرامر ولیکلو، بیا د دې ډکشنري ولیکله، بیا دا د ډیسایفر کړله، موږ ته ولوستله. د هغې نه پته لګېږي چې دا خلک په دې خاوره کې سیویلایزیشن څومره پرمختګ کړی و. دا صرف دا یوه ژبه ده ولوستله، دا نورې لا پاتې دي. نورې لا پاتې دي. اوس ځو پښتو ژبه. یو له ژبو څخه زموږ دا ژبه وه پښتو، چې نن هم د 80 میلیونو انسانانو ژبه ده. په دې کې ټپه ده، په دې کې غاړې ویل کېږي، په دې کې بګتۍ ویل کېږي، په دې کې ساندې شته، په دې کې بدلې شته، په دې کې داستانونه شته. د پښتو ژبې د شتمني، د دې سټرکچر، د دې ګرامر، د دې اټیمالوجي چې سانسکریت سره، د اوستا سره، بیا د دینونو، د فلسفي، په دې کې هغه جرړې چې موږ لټوو، بیا د دې ژانرونه، د دې میوزیک، د دې پویټري، هغه دومره پرمختللې ده چې نن هم انګریزي ژبه د دې مقابله نشي کولی. بالکل. نو ګوره دلته یو خبره موږ ته کېږي، وایي پښتو د دوزخ ژبه ده. اوس ته د دې لاجیک ته ولټوه، دا چا ویلي دي؟ دا خو به یو عرب ویلي وي. په دې به ویلي چې دا د دوزخ ژبه ده، چې په دې کې به د هندو مذهب، د بود مذهب، د زرتشتي مذهب، د باختري علمونه راغونډ شوي دي، علمونه به راغونډ شوي وو. په دې کې بیا شاعري وه، خلکو دا خبرې په شاعري کې ویلي، په اتڼونو کې ویلي، په داستانونو کې ویلي. نو هغه د دوی د پیغام سره په ټکر کې وه. نن هم د مولا چې کوم شی خوښ نشي هغه دی وایي دا جهنمي کار ده، د کفر کار دی. دغه دی دا فزیکل ابجکټ چې کومو، لکه عمارتونه چې کومو، هغه خو دته اسانو چې ورانې کړه، راویې غورځول. خو ژبه چې کوم ده
هغه خو د سي ابجیکټ نه دی چې ته به وران کړي نو هغې دپاره دغسې سټیټمنټس او یا سایکالوجیکل وار پکار دی په دې کې ګوره دا په دې کې علم وو د پښتو خلکو فی البدی دا ټپې چیشت لپاره جوړې شوي دا غاړې چیشت لپاره جوړې شوي دي دا خو دوی هغه د فلسفې او د بود مذهب هغه ذکر اذکار او دعاګانې او هغه دا به هغه ګاتونه ماتونه دا به دوی په ټپو غاړو کې ویلې دا د خلکو د ذهن زر نه وتلي هغه ژبه دومره بډایه وه پښتو چې په دې کې دوی ټول شیان راغونډ کړي دا به خلکو که به لیکلي کتاب نه ورسره هم دا به دوی په یادو باندې ویلې په منظوم طریقه باندې په اسانه یادېږي بیا چې کوم ایون میتھمیټکس به دي په منظوم طریقه ویلې لکه اوس چې کوم دی نو دا نن سبا دا اوس هم په هندوستان کې دا پهاړي چې ورته وایي دا هغه چې دی دا ټایم ټیبل چې موږ وایو دا په سندرو کې وایي که نه وایي سندرو کې وایي اوس نوی ریسرچ وایي کوم ته چې دلته په امریکا کې دغه وایي دا اکسلریټډ لرنینګ ورته وایي اکسلریټډ لرنینګ یو نوی کنسپټ دی دا په هغه وخت کې راووته کله چې دا کولډ وار روانو نو په دې کولډ وار کې کې جی بی او سی آی ای دواړه یو بل سره اړه نو دی به د هندوستان ته لاړه هلته به ریسرچ کاوه نو دی ویل چې که دا یوګي موږ په کار راولو که دلته چې کوم دی نو لکه دی په دې کوټه کې ناست دی او لرې ورته دشمن ښکاري نو دا خو زموږ په کار راتلی شي که نه نو په دې باندې چې هغه ریسرچ کاوه نو دغه شی خو ورته میلاو نه شو خو یو بل شی ورته میلاو شو چې هغې ته اوس نوی ماډل وایي د ایجوکیشن هغې ته وایي اکسلریټډ لرنینګ دی په دې اریانو چې دا یوګي چې کوم دی دا دته دا دومره لوی کتاب یې څنګه یاد کړی دی دا بګوانګیتا یا چې کوم دی دا ویدونه ورته یاد دي په یادو باندې نو هغې نه ده سوچ وکړو چې دا خو دی په منظوم طریق دا خو دی ګانه وایي دا خو دی په نظم په طریقه وایي نو دا دته یادېږي او بل دا چې د ده سره داسې فیکلټۍ کار شروع کړي چې هغه په عام لیک لوست کې نه کولاویږي نو اوس په امریکا کې دی وایي چې ماشومانو ته سبق داسې ښودل غواړي چې هغې کې سینګینګ وي نه ویل کېږي نو هغه د ګانو هغه کنسپټ یې راوسته نو ستا خبره صحیح وه چې دا ټاپې چې کوم دی مونږه علمونه په منظوم طریقه هم ویلي وو مونږه ساینسز هم په منظوم طریقه ویلي چې یادم شي اکسلریټډ لرنینګ دا کنسپټ مونږه راوسته بالکل بګتۍ په خپله د بګوت ګیتا څخه راوتی ټکی دی دا بګتۍ چې دی خیر مخکې ځو اتڼ او ډول میوزیک د پښتنو دا اتڼ چې دی دا هم دوی ډېر وس وکړو چې زموږ نه هیر کړي خو دا هیر نه شو د ډېرو قبیلو تقریبا د نیمو پښتنو نه هیر دی دا اوس خو دا پاته دی په خپل هغه کې هو چې چېرته مغولواله ډېر زور کړی دی هلته دا هغه شوي دی دا ورک دی نو د اتڼ هغه اصلي مقصد د پښتنو نه هیر دی چې دا څه شی و کوي یعنی خو دا د خلکو نه دا خلک دوی داسې ورته ګوري دا هم یو ډانس دی اتڼ چې دی اتڼ که ته صحیح ورته ځیر سې دا کې ډېره فلاسفي ده دا هغه د بامیانو خبر چې ما کوله د میډیټیشن او د کاسمولوژي د یوګا او د مارشل آرټس دا داسې یو شی دی کمبینیشن دی دا د دې ټولو کمبینیشن دی په دې کې به دوی ذکر کوو دا د دوی لمونځ و دوی چې په ټپې ویلې هغه ټپې چې وي هغه د دوی ذکر و په دې کې بیا ډول ډول اتڼونه دي دا لکه څنګه چې مانکس نن هم هغه چې بیا دوی یو بل نه دومره لرې ولاړل هلته د اتڼ چې دی هغه ورو ورو په کانګفو کې تبدیل شو کراټه ورنه جوړه شوه یعنی کراټه هم د دې ځای ایکسپورټ دی زموږ د خاورې ایکسپورټ دی بالکل دا داسې یو شی دی نو دا هم ملا د اتڼ ته به ډېر په بد نظر ګوري چې دا ډېر بد شی دی دا به نه کوي یعنی د یلغرګر او د مغلوال په سایکالوژي کې ما خبره شته چې کم شي نه بد پښتانه چې به دشمن راغی ډیفنس لپاره به هم دی پاتان وروتلو بیا چې به دی آیډل ناسو څه به نه کول نو دې لپاره چې دی چاغ نشي او خراب نشي په کمزوري نشي نو هم د باتان کولو صحت لپاره به نه کوم د نیچر سره چې به دغه کوم نو د باتان کوو بیا چې به د میډیټیشن کوو په ویژت براتون د باتان کوو دا ته په کار دا چې موږ په دې باندې نوې ریسرچ وکړو یعنی د میډیکل پوینټ اف ویو یعنی کوم چې سلو اتړ دی نه هغه یو قسمه یو میډیټیټیو سټیټ دی او کوم چې تیز اتړ دی نه هغه د جنگ او د ډیفنس تیاری ده
هغه مارشل هغه لري. مارشل نه. نو او دا یوازې نارینه ونه کو، دا ښځو هم کو. یعنې پښتانه ډېر سیکولر خلک وو، په دوی کې نن هم برګ اتڼ کېږي. دا د صرف د نارینهو دپاره نه و، دا ښځې هم کوي، او دا سمپل ډانس نه دی. دا نو د آخري هغه چې دی پښتو او د پښتونولۍ کوډ، موږ دا دعوه لرو چې پښتونولي هغه مکمل کوډ اف لایف، ضابطه حیات چې دوی ورته وایي. په هغه کې د وړې خبرې نه نیولې تر لویو پورې، تر حکومت کولو پورې، د یو کلي سیستم چلولو، د یو کور سیستم چلولو، د فرد نه راواخله د ټولې سوسایټۍ، د ټولنې، دا ټول قوانین په دې کې موجود وو. خو دشمن څنګه موږ ته هغه کړی، د دشمن موږ ته د دې د پښتونولۍ یو کرکټر یې موږ ته راخیستی، وایي پښتانه چې دي دوی بدل نه پرېږدي. دا بس دا ریونج چې پښتانه ریونج نه پرېږدي. ریډیوس کړی دی، راغونډ کړی دی صرف یو وړوکي شان سیسته چې بیا د اټیک دپاره اسان شي. ته چې یو سیستم باندې اټیک کوي نو هغه به لاول راوړوکی کې بالکل. اوس د ریونج له مخه پښتو چې د پښتو نور کریکټرسټیک لري، ریونج په دې کې په ټولو کې اخرنی شی دی چې نور ټوله لارې بندې شي. لکه د پښتنو د پښتونولۍ بیس چې ده د پښتو د کوډ هغه سیالي ده. سیالي معنا ایکوالیټي. کمپټیشن نه دی، کمپټیشن هم بد شی دی، کمپټیشن نه دی، دا کمپټیشن نه دی، دا سیالي معنا چې په هر قیمت وي انسانان ټول ایکوال دي په سوسایټۍ کې. سیال دي، دا د یو بل سیال دي، هیومنز سیال دي. بالکل. دا کانسپټ یوازینی چې په کوم کلچر کې موجود ده په ټول دنیا کې، موږ دا ډول چې دا په پښتونولۍ کې موجود ده. د دې بنیاد دا شی ده، هغه نه اسنس، د دې جوهر دا ده. که ته خوار یې، که غریب یې، پیسې لرې نه لرې، دوه پښتانه چې په دې سوسایټۍ کې اوسېږي دا برابر دي، ایکول دي. بیا په دې کې ننګ، پناه او مېلمستیا. ته به همیشه په غلط کار باندې، په مظلوم باندې ننګ به کوي. ته به آیډل نه کښېنې سوس چې یار زما څه کار ده. ته به پرو اکټیو وي همیشه. ته به مظلوم ته پناه ورکوي. ته به خوار غریب ته، مسافر ته مېلمستیا ورکوي. څوک چې را تښتېدلی وو پناه یې غوښته هغه ته به پناه ورکوي، ننوات یې به ورکوي. دا یو بله کیټګري ده، یو بل کنسپټ دی، دا یو بل کیټګري ده. هغه د سوسایټي یا د معاشرې د هوار فنکشن دپاره ضروري دی چې سوسایټي روانه وي، پرمختګ کوي، خلکو ته پکې هیومن رایټس وایلیشنز پکې نه وي. آفرین. یو څوک دی هغه غریب سو، کمزوری دی، خپله سیالي نشي پوره کولی، ته به ننګ پې کوې. ننګ به پې کوې، بالکل. ته به ظالم به دې ته نه پرېږدې په ټولنه کې چې هغه د بل چا سیالۍ، هغه د سیالي کنسپټ چې دی چې د بل چا سیالۍ ته تاوان ورسوي. دغه لومبۍ کیټګري چې کوم ده د هغې د بچ کولو لپاره بیا ننګ ضروري دی. ننګ ضروري دی، پناه ضروري ده، مېلمستیا ضروري ده. دا لاس دی. او دا زموږ د لاشعور، د زموږ د کرکټر برخه داسې، دا یوازې موږ ته قانون لیکلی نه و چې دا کتاوه کوله ودې کوله، نه، دا مورل هم دی او دا قانون هم، دا مورالټي هم وه. یعنی دا ایکسټرنل صرف په کتاب کې نه دی، دا زمونږ په روزمره ټرمینالوجي کې شامل دی. دا زموږ د سایکالوجي برخه ګرځېدلی. سایکالوجي برخه. بیا په دې کې چې دی جرګه او ولسواکي، موږ ته خلک راشي ډیموکراسي. ډیموکراسي خو زما په جرګه کې ده، اوریجنل جرګه د انګریز سرکاري جرګې نه یادوم. ولسواکي، اسمبلی او کانګرس او سېنټ او دا پارلیمنت، دا خو یورپ اوس زده کړي، زما په د 15,000 کالو مخکې هغه ده. بیا په دې کې ننواتې ډېر عجیبه کانسپټ دی. که ستا قاتل ستا کور ته ننواتې راشي هم
ته دې بخښې او که یو مظلوم هم ستا کور ته راشي چې یاره په ما پسې ظالم پسې دی زه ستا کور ته راغلی ته پناه ورکوي. ننواتې د سوسایټۍ د بیلنس دپاره ډېر لوی انسټیټیوټ ده، ډیر زیات. او دې کې دغه هم دی که نه دا ریسپانسیبلټي ورکوي سټیزنس ته. سو فار ایگزامپل ته داسې نه چې د کور دروازې دې بندي کړي دي او بس سرټن ځان آیسولیټ کړی دی، ته به د سوسایټي چې کوم ایشوز دي پرابلمز دي لکه مظلوم راغی دروازه وټکوله ته څنګه بېغمه کېنې. دا اوس څلور پنځه کاله له مخه یو امریکن ټپي شوی و، امریکن کمانډو په ننګرهار کې، نو هغه بیا یو کلیوال هغه ته پناه ورکړه. طالبان راغی د ټولو کلي طالبانو سره جنګ وکړو خو دا کس یې حواله نه کړو طالبانو ته. نو بیا چې دا کس امریکې ته ورسېدو بچ شو او بیا په دې باندې نو د دوی ټلویزیونونو ما انټرویو کتله چې داسې پښتنو کلیوالو طالبانو سره جنګ وکړو او نو هغه امریکنو په هغه کې ټي وي باندې بحث کولو چې it's a concept of code of Pashtun really we can't understand why هغه له سره پوهېدل نه چې دا ولې they can't understand it. خیر له دې سره په اخر کې بدل راځي. ویني یو سړی دومره سپین سترګی سي چې نه ننواتې مني، نه جرګه مني، نه ولسواکي مني، نه د چا مېلمستیا مني، د سیالۍ ټول حدونه د دې وایلیشن کوي، نو بیا خلک بدل. نو دا خو بدل ده. او په دې کې بیا یو شی له ما پاتې شوی هغه اوس دلته چې هغه چیغه او اشر بدل داسې په اسانه نه اخیستل کېږي. د ډیفنس دپاره د ظالم که هغه آوټسایډر راځي که دننه وي څوک هغه ته د پښتنو انسټیټیوشن دی که وایلنس پکې وي نو هغه ته پښتانه په چیغه راوځي کلیکټیو. او که وایلنس نه وي مثلا باران سوی وي، سیلاب راغلی وي، کوم بل کار وي، زلزله سوی وي یا نور رانیسي نو هغه ته خلک اشر کوي. دا زموږ د کلچر انسټیټیوشن دي، پر دې باندې ډېر کار سوی و. خو له بده مرغه دا کوډ چې دی دا د پښتونولۍ کوډ دا د عربي او مغلي یرغل راوروسته په دې کې پرمختګ بیا نه دی شوی، دا په هغه ځای باندې سټک پاته دی. ځکه خلک کریټیسایز کوي چې دا پخوانی دی او داسې واغسې دا خو ډاینامیک و، دا خو به وخت سره ګروت کاوه، دا خو به دومره ریفاین سوی و چې نن دنیا به راتله موږ نه به کاپي کوله. دا په دې کې به دومره دا خو به موږ لیکلی وو، موږ به دې ته انسټیټیوشن جوړ کړی وي، لایبرري به موږ جوړ کړی وي، کتابونو کې به مو لیکلی وو. خو دا نو اوس هم پې اشر کولی شو چې په دې کیټیګریز باندې کار وکړو. بالکل په دې باندې به کار کوو، نو بله چاره خو نشته، پښتانه به په دې علمي اشر به کوي او دا ماډل بیا دنیا ته ایکسپورټ کو. او که نه بالکل دا به دنیا ته ایکسپورټ کو لکه څنګه چې بودیزم دنیا ته ایکسپورټ کړی دی. مخکې ځو بیا سیاست او سرکار دا داسې نه و چې بس دلته خلکو د پښتونولۍ دا کوډ داسې په تشه په هوا کې و. دلته ډېر زورور باچاهانو، وینې دا سکې چې دي دا عکسونه او انځورونه دا د مختلفو باچاهانو دي، دا په خپل وخت کې تیر شوي دي. دلته داسې لکه هغه چې دی د کوشانیانو کنشکا داسې امپررز تیر شوي دي دلته. دا د کابل شاه غوندې چې د عربو خلاف یې جنګونه کول، داسې زورور باچاهان تیر شوي دي چې هغه خپل قوانین لرل، خپل لاز لرل، امپایر یې چلولې. د 643 او 440 شاوخوا کلونو کې عربي یرغل پیل شو چې 200 کاله له موږ سره جنګونه وکړل. خو 200 کاله کې دوی موږ هم ډېر خراب کړو، ځانونه هم ډېر خراب، خو دوی په دې کې کامیاب نه شول چې دوی د پښتنو په خاوره کې کوم حکومت جوړ کړي. د 643 نه تر هغه وخته پورې چې غزنویان راځي
نو دا چې 200 کال شو نو تقریبا د 800 او 300 پورې. او داسې نو دوی دلته ناکام شول، دوی جوړ نکو. یا دوی د شمال څخه سلیو آرمیز راوستل، دا غزنویان، دا په اول سر کې د غزنویان. نو د غزنویانو په کومک سره دوی ایله په دې کامیاب شول چې دوی په غزنی کې یو وړوکی حکومت جوړ کړي. غزنویانو ته دوی دا ویل چې تاسو لوټ کوئ، ویني یو څه مال قیمت موږ ته رالیږي، نو د حالت تاسو هر څومره چې لوټ کولای شي کوئ. نو اوس ګوره دلته دا راجا جیپال نه ده، راجا جیپال په پېښور کې له محمود غزنوي سره جنګېدو. دا پښتون و، پښتون خو هندو و، خو خلک نن سبا داسې فکر کوي چې دا د هندوستان کوم سړی و، بس دا محمود غزنوي زموږ خپل سړی و. دا هیسټوریکل امنیشیا، دا هیره ده، هیر دي ته دا هیره ده چې خپل او پردي پکې ورک سول. دی غواړي چې لکه زموږ نمونه پکار ده چې د عربو نه د مخکم دا چې کوم دنو عیسی خان وای. بالکل، یا جمعه ګل وای. اوکې. نو دا کالونه د عربي يرغل دا تیر سو، بیا دوی دا خلک راوستل، یعنی مغولواله شو په دې 200 کال وروسته عرب ستړي شو او کمزوري شول. بیا دوی غلام مغولي لشکر راوستل او هغوی بیا نور ظلم وکړ. د مغولو طریقه کار دا و چې د سیویلایزیشن هر نقشه به تورانوي. ځکه په بربریت نو دې ځکه وضاحت کوم چې دا ځکه زمونږ په کټګوریز کې پښتونواله او مغلواله مشهور شو چې مغولو بیا نور زیات ظلم وکړو. ان دا کټګوریز ماستراله کنین دا به پښتونواله او عربواله وي. بالکل بالکل. نو هغه بیا چنګیزیان، تیموریان او یا دا بل د بابر کورنۍ او دا جوپې د مغولو، ویني سلسل کال 200 کال 300 کال د دوی دا په دې پښتونخوا کې د دوی لشکري راغلي دي، دوی ورانای کړی ده، دوی خلک وژلي دي، دوی سیویلایزیشن وران کړی ده، دوی ځمکه په دې بل مخ اړولې ده. او دا خو ډیر لکه یو ناتار تیر شوی د پښتون په سایکالوژي باندې. دا 1500 کال پرسیکیوشن، ویني خو دغه خبردار چې هغه زمونږ هغه مظلومیت پکې ورک دی، هغه خلکو نه هیر دي. دا اصلي خبره دا ده چې امنیجیا هیره. دلته بیا موږ د 1500 کال موږ داسې آرام هم نه کړی، موږ مکمل د 1500 کال ریزिस्टेंस کړی. یعنی پښتون د 1500 کال بس د یو دشمن بیا بل دی، بس خو دا کمبینیشن له چا جوړ دشمن څوک؟ عرب او مغول. 800 کلنه پښتونواله او مغولواله، دا څو شول؟ ټوټل 1000 کال شول. ویني 1000 کال وروسته بیا پښتانه په خپل خاوره کې د یوسفزو څخه رانیولي، بیا تر خټکو پورې، بیا ایمل خان او دریا خان، بیا تر میرویس نیکه او احمد شاه بابا په دې وختونو کې پښتنو دوباره یعنی 1000 کال وروسته دوی د دې جوګه شول چې د خپل خاوره کې د خپل اختیار په لټون کې شو، په دغه مات ګډ وجود باندې. د ریزिस्टेंस ماته ته ویل دا ګوره، دا یو طرف ته مغول، بل طرف ته پښتانه. ویني دا دومره لیډران ورته وای، کورنۍ ورته وای، کمانډران یا باچان ورته وای، د یو بل سره دوی ډغرې وهلې دي په دې 1000 کالو کې. ویني دا بېلابېل دا پښتانه دي، دا ښي لاس ته. اتلسمه پیړۍ دا 1000 کاله چې تیرېدل، نو انګریزي یرغل پیل شو. ایست انډیا کمپنی رااله او هغه موږ ایله په دې وخت کې چې د انګریز راورسېدو، موږ د مغول بار له اوږو لرې کړی و. مغول دلته په دې سیمه کې مغولي او عربي یرغل چې دا کمزوري شوی و. یعنی دا تحریکونه چې ماته د یاد کړل
د یوسفزو د خټکو د هوتکو د ابدالیانو د دریا خان او د ایمل خان په دې کې موږ دا کامیاب شو چې په پارس کې او په هند کې پښتانه مغول ته ماتې ورکړي. دی په دې سیمه کې بیرته دوباره د خپل خاورې اختیار د پلاس کې واخیست. نو په دې وخت کې انګريز را ورسېدو. زموږ هغه مغولواله ورته وایي که هر څه ورته وایي انګریزواله ورته وایي دشمن پرزیکیوشن بیا تازه شو په بل شکل کې. خو دا نوی کالونایزر چې دی د انګریز دی به هغه زاړه کالونایزر استعمالوي. دا داسې دی. ګوره خو ما ته وویل چې د عرب له یرغل څخه مغول ګټه واخیستله، یعنې هغه د عرب اسلام او مذهب خو مغول تر اخره پورې استعمالوه خپل سیاسي اغراضو دپاره، مذهب یې استعمالوه. بیا چې انګریز راغی، انګریز د عرب او د مغول له دواړو هغه ټاکتیکونو څخه ګټه اخیستله تر ننه پورې استعمالوي. بالکل. اوس ګوره دا سلاید بیرته دوباره زه راولم چې هغه کمبینیشن خبره ما کړې وه، وینې چې د څلورو هغو کمبینیشنو تر 1500 کاله آګاهو چې وو چې عربي مغولي او انګریز نه و راغلی. چې انګریز راغی نو بیا دا شی راغی. دا یو بل ټراینګل راغی. اوس هم په بنیادي توګه باندې که موږ وګورو دا د یو طرف ته هغه زموږ زوړ انډیجنس چې کوم فلسفي یا سیویلایزیشن دی موږ د حق په تلاش کې اوس هم هغه په مونږ کې غورځنګ وهي، هغه په مونږ کې ویني هغه د خپلواکۍ، د پوهې، د علم، د فلسفې او د امن لپاره موږ کې هغه شی غورځنګونه وي. دلته زموږ په سر باندې مغلوال دی عرب. اوس د باجوا د جرنیل باجوا فوټو ما په دې ورکړی، دا هغه د مغل لیګسي، ویني د مغلوال لیګسي ده. دا هغه د مغل فوج دی. شکلونه بدلوي، بڼه یې بدله کړې ده. له ده سره بیا ملګری شي ده، بیا پرنګی ده. نو دلته د مولا په شکل کې، د عربي او د وهابي په شکل کې، د پاکستان د آرمي په شکل کې، د ورسره د انګریز شیطانت، دا ټراینګل چې ده دغه شیطانی ټراینګل دا نن هم په اصل کې زموږ هغه انډیجنس خوشحالي، هغه انډیجنس خوشحالي او امن، زموږ خپلواکي هغه نه پرېږدي. دا درې واړه کالونایزرز یو ځای شو، کمباین شو. بالکل. لکه څنګه چې زموږ کمبینیشن جوړ شوی، د دوی کمبینیشن دلته جوړ شوی دی. اوس دا ځکه مونږ چې کوم دی نو کنفیوژن زمونږ کول چې کوم دی ځوان کول د کنفیوژن ښکار شي. که ستا خیالي نو څه لیبرالان شي نو هغه لاړ شي هغه یو کالونایزر سره ملګري شي، لکه ویسټ سره یا انګریز سره. هغه څه چې مذهبیان شي نو هغه لاړ شي هغه عربي کالونایزر سره ملګري شي، او هغه څه چې کوم دی نو هغه مشرط علوم ځپلي بیا چې کوم دا مغلي شکل دی، مغلوال شکل دی، هغې سره ملګری شي. نو په دې کې په منځ کې زموږ پښتونولي بې اثرې پاتې شي. بالکل. نو دا مې درته ویل چې دا د افغان هیواد په دې مغلواله کې زموږ منځ یو غلامان شو، زموږ کرنه، باغونه او ویالې خرابې شوې، زموږ پوهنه ولاړه، زموږ مرکزونه خراب شول، خزانې مو ولاړې، زموږ ژبه، کتابونه ولاړل، زموږ هنر، موسیقي، ساینس، پښتونولي، دا هر څه ولاړل. یعنې د دې مغولوالي د 1500 کلنې مغولوالي په نتیجه کې دا هر څه ولاړل، او موږ ته د یو ټول ولس، د ټول قام چې د جاهل په توګه باندې کتل کېږي. یعنی هیومن ریسورس موږ ولاړی، اکنامک ریسورسز موږ وبایلل، ایجوکیشن، علم، مذهبونه مو وبایلل، کلتور مو وبایلو، آرټ مو وبایلو، هنر مو وبایلو، نالج او وزډم مو وبایلو، قانون او پښتونولي کوډ او دیموکراسي او جرګه مو وبایلله،
او د دې ټولو په نتیجه کې څه ده هیستوریکل امنیشیا تاریخي هیره لکه یو سړی چې د کور وځي او بیا هغه امنیشیا کې بیا کور ته نه معلوم بالکل دا مرض دی او د دې علاج دا صرف په دې ده چې موږ بیرته خپل تاریخ خپل ژبه خپل ارکیالوجي دا دوباره لسره په دې غور وکړو دا د انټلیکچوالو کار دی د پښتونولۍ کوډ د پرمختګ لاره ډب شوله دا فریز شو نو دا د دې ورځې پریزنټیشن بیا په بل یو باندې بیا خبرې کوو نو که چا داسې پوښتنې لرلې هغه بیا موږ پوښتنې وکوي بالکل چې چا پوښتنې خو هغه پوښتنو جوابونه به ورکېږي چې کوم چې د دلیل په بنیادي د په جذباتي خبرو باندې وخت نشو په راتلونکي کې موږ نور موضوعګانو باندې بیا داسې کوو